السلام علیکم او په خیر راغلی. په نننی ویډیو کې به مونږه خبره اتره کوو د پروډکټ پیټرن په باره کې چې مونږ به د پروډکټ دپاره پیټرن څنګه چیک کوو چې زمونږ سره د دې پروډکټ پیټرن رجسټرډ دی او که نه دی رجسټرډ. د ټول نه اول به مونږ خبره اتره کوو چې دا پیټرن دی څه څیز، د پیټرن کار څه وي، صحیح ده که د یو پروډکټ پرس کا پیټرن رجسټر وي نو په هغې باندې مونږ کار کولی شو که نه شو پې مونږ کولی. په دې ټولو به مونږ خبره اتره کوو A to Z. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په هر څیز باندې پوه شئ. کله چې هم تاسو یو پروډکټ ګورئ چې د دې پیټرن رجسټرډ دی نو هغه به تاسو څنګه ګورئ. د ټول نه اول تاسو راشئ د پروډکټ پیټرن وپېژنئ چې پیټرن آخر دی څه څیز، پیټرن څه ته ویلی کیږي. فار ایگزامپل دلته کې زه یو پروډکټ چې دی هغه سرچ کومه، جست رینډملی یو پروډکټ چې دی هغه سرچ کومه، صحیح ده، او ګورم یې. فار ایگزامپل ما ډینټل فلوزر پروډکټ چې دی هغه په امازون کې سرچ کړلو، صحیح ده. دلته کې به زه د یو پروډکټ چې دی هغه پیټرن ګورم. فار ایگزامپل دا زموږ سره پروډکټ دی، صحیح ده. اوس پروډکټ پیټرن چې دی که نه، د پروډکټ پیټرن زموږ سره دوه قسمونه دي. د ټول نه اول دی زموږ سره د هغې ډیزاینینګ یا د هغې شیپ، صحیح ده، او دویم زموږ سره دی د هغې فنکشن چې مطلب دا څه کار کوي یا په دې کې دننه څه استعمال شوي دي، صحیح ده. چې یو پروډکټ پیټرن پروډکټ وي که نه، هغه پروډکټ چې دی هغه تاسو نشئ لانچ کولی، صحیح ده. مطلب یو پروډکټ چې دی هغه چا ځان له د هغې پیټرن چې دی رجسټر کړی وي نو تاسو بیا هغه پروډکټ چې دی هغه نشئ لانچ کولی. نو چې کله هم تاسو د امازون دپاره ځان له چې دی پروډکټ لانچ کوئ نو تاسو به میک شور دا خبره به د ځان سره په ذهن کې کیږئ چې د پروډکټ پیټرن به لازمي چیک کوئ چې آیا دا پروډکټ چې دی دا پیټرن خو نه دی. که فرض کا یو پروډکټ چې دی هغه زموږ سره پیټرن وي نو هغه پیټرن مطلب هغه پروډکټ چې چا پیټرن کړی وي هغه په تا باندې قانوني ایکشن چې دی هغه اخیستلی شي. نو د دې د وجې نه مونږ د پروډکټ پیټرن چې دی هغه لازمي ګورو چې زموږ سره د دې پروډکټ پیټرن چې دی رجسټرډ دی او که نه دی، صحیح ده. نو د پیټرن څو ټایپس دي؟ زموږ سره 2 ټایپس دي. لکه که تاسو دا وګورئ د دې شیپ ته دا زموږ سره پروډکټ دی، صحیح ده. نو مونږ به چې کله هم پروډکټ چې دی هغه لانچ کوو، فار ایگزامپل مونږ غواړو دغه شانتې پروډکټ چې دی لانچ کړو نو مونږ به څه کوو، د دې پیټرن به ګورو چې آیا دا پروډکټ چې دی د دې خو پیټرن نه دی رجسټرډ. نو دا به مونږ څنګه ګورو؟ ګوره اول به مونږ د دې شیپ سټډي کوو، صحیح ده. لوګو به یې ګورو چې آیا د دې دا شیپ چې کم دی دا زموږ سره چې کم شیپ دی د دې پروډکټ دا خو پیټرن نه دی، د دې خو پیټرن رجسټرډ نه دی. دا به مونږ ګورو او بیا به مونږ ګورو چې په دې کې دننه څه استعمال شوي دي، صحیح ده. مطلب په دې پروډکټ کې زموږ سره چې دننه څه استعمال شوي دي، صحیح ده، هغه خو پیټرن نه دي، مطلب د هغې خو پیټرن رجسټرډ نه دی. نو که فرض کا زموږ سره د یو پروډکټ پیټرن رجسټر وي هغه پروډکټ به تاسو نه لانچ کوئ، صحیح ده. خو یوه خبره پکې بله ده، که فرض کا یو پروډکټ زموږ سره په یو مارکیټ کې چې دی هغه پیټرن وي او په بل کې نه وي نو مونږ یې په بل کې بیا لانچ کولی شو، صحیح ده. ښه اوس به مونږ د پروډکټ پیټرن چې دی دا ګورو څنګه. د پروډکټ د پیټرن د کتلو دپاره زموږ سره 2 طریقې دي چې په هغې باندې مونږ دا پروډکټ پیټرن چې دی هغه معلوم کړو. داسې زموږ سره بلها طریقې دي، خو زه به تاسو ته 2 طریقې هغه وښیم چې ستاسو به ډېر زیات استعمالیږي. یو زموږ سره اټومیټیک ده او یو زموږ سره مینولی طریقه ده. راځو اټومیټیک چې دی هغه اپلای کوو. چې کله هم مونږ د پروډکټ پیټرن ګورو که نه نو هغه به مونږ په څه کې ګورو؟ هغه به مونږ ګورو په اسپیس نیټ کې به مونږ ګورو. تاسو به اسپیس نیټ چې دی دا په ګوګل کروم کې سرچ کوئ، ستاسو سره به دغه شانتې ویب سایټ چې دی هغه راشي. په دې ویب سایټ به تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې ویب سایټ کلیک کوئ تاسو به
مخکې وینډو ته لاړ شئ. کله دا زموږ سره ویریفای شي که نه تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې دا زموږ سره ویریفای شي نو دا به اوس زموږ سره مین ویب سایټ ته لاړ شي اسپیس نیټ ته. صحیح ده؟ ښه چې کله تاسو اسپیس نیټ ته راشئ که نه نو د ټول نه اول به تاسو څه وکئ را به شئ دې پراډکټ ته. چې دې پراډکټ ته راشئ که نه او په دې به کلیک کوئ سولډ بای په دې به تاسو کلیک کوئ. صحیح ده؟ چې په دې کله تاسو کلیک کوئ که نه نو تاسو به دلته کې څه ریکوایرمنټس دي چې هغه به په اسپیس نیټ کې اچوئ او د هغې په مدد سره به تاسو د پراډکټ چې دی پیټرن ګورئ. نو موږ اسپیس نیټ ته راغلي یو دلته کې به موږ په ایډوانس سرچ باندې کلیک کوو. چې کله موږ په ایډوانس سرچ باندې کلیک کوو نو زموږ سره به داسې انټرفیس شو شي. صحیح ده؟ اوس دلته کې تاسو وګورئ زموږ سره ډیفرنٹ سیزونه غواړي. صحیح ده؟ نو موږ په دې کې څه ورکوو موږ به دلته کې دوه سیزونه چې دی هغه انټر کوو. یو زموږ سره اپلیکینټ نمبر دی. صحیح ده؟ هغه به موږ انټر کوو او بل زموږ سره ټایټل دی هغه به موږ انټر کوو. صحیح ده؟ نو اپلیکینټ نمبر چې کوم دی دې ته به موږ راشو او بل زموږ سره ټایټل دی. ښه په اپلیکینټ نمبر کې به موږ څه مینشن کوو چې د هغې په مدد سره د هغې پراډکټ پیټرن چې دی هغه موږ چیک کوو. نو را به شو امیزان ته او د هغې پراډکټ ته به راشو. دلته کې موږ د پراډکټ ته راغلي یو او د دې نه به موږ دا نوم چې دی دا به موږ بزنس نیم چې زموږ سره کم یو دی دا به موږ څه کوو دا به موږ د ځان سره داسې کافي کوو. صحیح ده؟ چې کله موږ دا کافي کوو که نه دا بزنس نیم نو دا به موږ په اپلیکینټ نمبر کې انټر کوو. اپلیکینټ نمبر کې به دا موږ څه کوو فیسټ به یې کوو. هغه ځینې به یې کافي کوو او دلته کې به یې فیسټ کوو. بیا به راشو موږ به دلته کې ټایټل چې دی هغه انټر کوو. اوس به ټایټل موږ کوم ځای ګورو نو ټایټل به موږ سمپلی د دې پراډکټ چې کوم ټایټل دی کوم نوم چې دی هغه به موږ کافي کوو لږ شانتي لکه زموږ سره دا دی که نه نو موږ به څه وکړو کاسټلس واټر فلوزر فار ټیت دا به موږ داسې لږ شانتي کافي کوو داسې دا نوم. صحیح ده؟ تقریبا داسې لږ شانتي به موږ کافي کوو. صحیح ده؟ او بیا به موږ دا ټایټل چې دی دا به دلته کې پیسټ کوو. چې کله موږ دا پیسټ کوو که نه د دې نه بعد به موږ څه وکړو په سرچ باندې به کلیک کوو. چې کله موږ په سرچ باندې کلیک کوو او دلته کې زموږ سره زیرو ریزلټ راشي نو دیټس مین چې دا پراډکټ زموږ سره پیټرن نه دی. مطلب د دې پراډکټ زموږ سره پیټرن رجسټرډ نه دی. صحیح ده؟ که فرض کا دلته کې زموږ سره ریزلټ 1 راغی یا 2 راغی یا 3 راغی نو د دې به مطلب زموږ سره سوي چې دا پراډکټ زموږ سره پیټرن دی. د دې پراډکټ زموږ سره پیټرن چې دی رجسټرډ دی. نو تاسو په اسپیس نیټ کې چې دی اټومیټیکلی په دې پروسس سره د پراډکټ پیټرن چې دی هغه چیک کولی شئ. بل زموږ سره مینولی طریقه ده. موږ مینولی به څنګه د پراډکټ پیټرن ګورو نو هغه به موږ د ګوګل پیټرن په مدد سره ګورو. صحیح ده؟ موږ به یو نیو ټیب چې دی هغه اوپن کو او په هغې کې به موږ سرچ کو ګوګل پیټرن. صحیح ده؟ چې کله موږ ګوګل پیټرن سرچ کو نو موږ به دې ویب سایټ ته راشو. که تاسو وګورئ که نه pattern.google.com. صحیح ده؟ نو تاسو به دې URL ته راشئ په دې باندې به کلیک کوئ. اوس به تاسو دلته کې مینولی د دې پراډکټ چې دی پیټرن ګورئ. صحیح ده؟ نو چې کله تاسو د دې پراډکټ مینولی پیټرن ګورئ نو تاسو به د دوو خبرو اترو خیال ساتئ چې د دې پراډکټ زموږ سره شیپ نه وي رجسټرډ دا څنګه جوړ شوی دی څنګه نه دی جوړ شوی هغه زموږ سره نه وي رجسټرډ. او دویم د دې چې زموږ سره کم فنکشنز دي مطلب په دې کې چې دننه څه استعمال شوي دي. صحیح ده؟ هغه به موږ چیک کوو. صحیح ده؟ چې دا دواړه زموږ سره رجسټرډ نه وي. که فرض کا دا زموږ سره رجسټرډ وي نو بیا په موږ باندې قانوني اکشن اخیستلی کیږي. صحیح ده؟ نو موږ به څه وکړو د دې نوم چې دی هغه به موږ کافي کړو. صحیح ده؟ ښه دا نوم موږ کافي کړلو. صحیح ده؟ ټایټل او دلته کې به موږ څه کړو سرچ به کړو. چې کله دا موږ دلته کې سرچ کړو که نه نو دلته کې به اوس زموږ سره بلها پراډکټس راواخلي او په بلها سټرکچر کې به زموږ سره راواخلي. صحیح ده؟
چې کم پروډکټ زمونږ سره پیټنټ وي. صحیح ده چې د کم زمونږ سره پیټنټ سوي رجسټرډ وي. د دې نه به موږ دا ټایټل چې دی لږ شانتي کټ کو او بیا به سرچ کو. صحیح ده. اوس به زمونږ سره ریزلټ راشي. ښه دا زمونږ سره ریزلټ راغی که نه. که تاسو وګورئ دلته کې زمونږ سره مختلف پروډکټ راغلل کم چې ریلیټډ دي زمونږ د دې کیورډ سره یا د دې ټایټل سره چې کم ریلیټډ دي هغه پروډکټ زمونږ سره رالل که نه. نو دا پروډکټ نه دي دا به مونږه سټیپ بای سټیپ مینولی به دا مونږه په خپله ګورو چې آیا د دې خو زمونږ سره شیف نه دی رجسټرډ، آیا د دې خو زمونږ سره فنکشنز چې کم دي هغه نه دی رجسټر شوي. فنکشن چې مطلب دا د څه په مدد سره کار کوي. اوس دا ولې ضروري دی؟ دا د دې دپاره ضروري دی که فرض که تاسو سوچ وکئ که نه زمونږ سره ایپل کمپنی ده، ایپل موبایل دی. صحیح ده. نو ایپل چې دی دا هر څوک ولې نشي لانچ کولی دا پروډکټ ځکه ایپل والا د دې پیټرن رجسټر کړی، د دې شیپ یې رجسټر کړی، بیا چې په دې کې دننه څه استعمال شوي دي هغه یې رجسټر کړي دي. صحیح ده. که فرض کا دا پیټرن د دې پروډکټ دپاره دوی نه وی رجسټر کړی نو دا پروډکټ بیا هر چا لانچ کولی شو. ایون پاکستان هم لانچ کولی شو، هر چا لانچ کولی شو. نو چې کله هم تاسو یو پروډکټ لانچ کوئ د هغې به تاسو پیټرن ګورئ. صحیح ده. چې کله تاسو پیټنټ وکتو تاسو ته پته ولګېده چې د دې پروډکټ زموږ سره پیټنټ رجسټرډ نه دی، د هغې نه بعد به بیا تاسو پروډکټ چې دی لانچ کوئ. دا و زموږ نننی ویډیو. که ستاسو خوښه شوي یو د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکئ، ویډیو لایک کئ، د ملګرو سره یې شیر کئ او د چینل د گروت دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کئ. انشاءالله پر روان ویډیو کې به ملاویږو. بای بای فار ناو. الله فامان.